تر دغه نصيحت ورسته حاطب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو ورسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شو. تاسو شو ورته متوجه سئ څونه خوږه خبرې دي. مقوقس چې نصرانی وو وویل موږ یو دین لرو چې هغه نه پریږدو مګر خو بیا یې وهغه دین ته پریږدو چې زموږ تر دین شوی. حاطب رضی الله تعالی عنه ویل موږ دې و دین اسلام ته رابولو هغه چې د الله جل جلاله د طرف راغلی دی او په هغه سره نور ادیان باطل سو. بهشکه چې دغه نبی خلق دعوت کړه چې په خلقو کې پرده هغه تر ټولو شدید قریش و او تر ټولو ډېر دشمنان یې يهود و او هغه چې ودته تر ټولو نږدې دي هغه نصارا دي. او زما دي قسم وي چې د موسی زيري په عيسى سره نه دی مگر لکه د عيسى زيري په محمد سره. یعنی لکه تاسو چې وخلقته تر موسی عليه السلام رسته په عيسى عليه السلام سره زيري ورکوي موږ و تاسو ته تر عيسى عليه السلام رسته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره زيري درکو. او زموږ ستا دعوت ول و قران ته داسې دي لکه ته چې د تورات خلق و انجیل ته دعوت وې. هر نبی چې په یو قوم کې پیدا سي هغه ټول قوم د امت دی او پر هغه ټول قوم دا لازمه ده چې د متابعت وکړي او ته د هغو کسانو څخه یې چې دغه نبی وخت دی ونیوي نو باید متابعت وکړي. او موږ تا د مسیح علی السلام د دین څخه نه منع کوو بلکې په هغه سره د امر کوو ځکه د هغه په دین او کتاب کې دا راغلي دي چې تر ما ورسته یو نبی راځي چې نوم یې احمد دی او تاسو متابعت وکړئ. نو اوس دې زه په هغه دین سره امر کوم چې ته په هغه دین سره یې. د پښتنو په جمله کې مقوقس دا هم وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریش په مابین کې څه پیښ شو. حاطب رضی الله تعالی عنه ویل هغه جنگونه ورسره وکړه. مقوقس ویل نو ولې وهغه ته شرانه کول څنګه چې دی نبی دی دعا او شرایع قبلیږي نو یې ولې د جنگ په عوض وخپل قوم ته شرانه کول چې هغه یې مات کړی وای. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل عیسی علیه السلام ولې وخپل قوم ته شرانه کول. مقوقس چې نصرانی او عیسایي چپ او بے جواب سو ځکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم او عیسی علیه السلام دواړه نبیان او رسولان و. دواړو خپل قوم ته د رحمت او شفقت په سبب شرا نه کول بلکې د قوم هدایت د الله جل جلاله څخه غوښتي. بیا مقوقس وویل ما دغه نبی په باره کې فکر وکړ په داسې شي سره امر نه کوي چې هغه د پریښولو وړ وي او د داسې شي څخه منع نه کوي چې هغه د کولو وړ وي. دی نه گمراه ساحر دی او نه درواغجن کاهن دی بلکې په دې کې مې د نبوت علامه ولیدې او زب نور هم فکر وکم. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د عاج په یو قطۍ کې کښېښول او هغه لاک او مهر کړه او بیا یې د ساتلو د پاره یوې منځ ته ورکړه. ورسته داسې لیکونکي راوغوښتي چې په عربي لیکنه کول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې دغه لیک ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد ابن عبد الله ته د مقوقس عظیم القبط د طرفه سلام علیک اما بعد. ستالیک می ووایه هغه شی چې تعلق لیو او هغه شی چې خلق وربولې په پوسوم او په دې په هدم چې یو نبی پاتې دی او ما دا فکر کاوه چې هغه به په شام کې پیدا شي. ستاده قاصد عزت می وکي او تاته می دوه جاریه درولېږلې چې دغه دواړي په قبط کې د لوړ مقام خاوندان دي. قبط یو لو قبیله او قوم دی چې په مصر کې اوسېده او قبطان ورته ویل کیږي. او یو غاتره مې هم په هدیه کې درولېږل چې پر سپریږي به والسلام علیک.
تر دغه ذات یې څه نه ولیکلي او مسلمان هم نسو. هغه دوی جاریه چې را لېږلې وې، یو ماریا رضی الله تعالی عنها او بل سیرین و، او هغه غاتره د معاویه رضی الله تعالی عنه تر وخته پاتې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د مقوقس هدیه قبول کړه. ماریا القبطی رضی الله تعالی عنها چې د اهل مصر څخه و، باعزت او باشرفه ښځه و، د جمال او کمال خاوند و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کړه او د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه زوی چې ابراهیم نومېدی پیدا سو، او هغه بل جاریه چې سیرین نومېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحسان ابن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقوقس په باره کې فرمایي د ایمان نه راوړي ځکه دی بیریدی کدی مسلمان سی روم به د دڅخه پاچهي واخلي. نو که د مقوقس سره دغه بیره نه وای ورسره مسلمان سوی بوای، ځکه دی پوسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. مګر څنګه چې د مصر پاچا مقوقس د روم د پاچا قیصر چې نصرانی وو د حکم تابع او د هغه تر اثر لاندې وو، نو ویل کزه مسلمان سم روم به پاچهي را څخه واخلي. دا د مقوقس قصه او بیان وو. د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حبشه و پاچا نجاشی ته لیک ولیکي چې دغه نجاشی نوم اصحمه ابن الابجر وو، او دغه لیک د عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه پلاس د هجرت د شپږم کال په آخري میاشت یا د هجرت د اوم کال په اوله میاشت کې ورولېږي. امام طبری رحمه الله ته دغه لیک لفظ او عبارت ذکر کړی دی، مګر کله هغه لیک په الفاظو او عبارت کې په دقیق شکل سره وکتل سي داسې ځینې معلومیږي چې دغه لیک هغه لیک نه دی چې د حدیبیه تر صلح ورسته و نجاشی ته لیږل شوی دی، بلکې شاید دا د هغه لیک الفاظ یا عبارت وی چې د مکه مکرمه په وختو کې و جعفر رضی الله تعالی عنه او د ملګرو ته هغه وخت ورکول سو چې دوی حبشه ته هجرت کاوه. ځکه دغه لیک چې امام طبری ذکر کړی دی د هغه په آخر کې د دغه مهاجرینو ذکر په داسې ډول سره راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نجاشی ته داسې لیکلی دی: ما و تاسو ته زما د اکا زوی جعفر او د سره څو نفر مسلمانان درولېږل، کوم وخت چې دوی و تا ته درسي عزت وکړه او جبروت پرېږده. او امام بیهقی د ابن اسحاق څخه دغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نجاشی ته لیکلی وو عبارت داسې روایتوي: هذا كتاب من محمد النبي الى النجاشي الأسحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك اسم النصارى من قومك. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک هغه لفظ او عبارت وو چې امام بیهقی د ابن اسحاق رحمه الله څخه را نقل کړی وو. مګر هغه لوی محقق او دانشمند ډاکټر حمید الله دغه لیک لفظ او عبارت چې په دغه نږدې وختو کې لاس تر راوړی دي او دغه لیک په لاس تر راوړلو کې ډېر تکلیف او زحمت ګاللی دي او د هغه د حاصلولو د پاره د نوي عصر د اکتشافاتو او وسایلو څخه کار اخیستی دي او په خپل هغه کتاب کې چې په اردو ژبه سره دی
او د رسول اکرم کې سیاسي زندگی په نامه سره یادېږي. دغه لیک عکس یا تصویر هم راوړی دی. په هغه کې دغه لیک داسې لیکل شوی دی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. اوس نو محترم ډاکټر حمید الله پر دې تاکید کوي چې دغه لیک لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له حدیبیه څخه ونجاشي ته لیکلی دی. خو که پس لکتلو د هغه دلایلو چې محترم ډاکټر ذکر کړی دي په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې هو دغه هغه لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونجاشي ته لیکلی دی. مگر دا چې دا هغه لیک دی چې پس له حدیبیه لیکل شوی دی دغه د اثبات لپاره کم دلیل نشته. او هغه لفظ یا عبارت چې امام بیهقی د ابن اسحاق څخه را نقل کړی دی هغه د هغو لیکونو سره مشابه دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حدیبیه وروسته د نصاراو او پاچاهانو او امیرانو ته لېږل. ځکه په هغه کې هغه آیات شریف شته چې الله جل جلاله فرمایي: یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لکه څرنګه چې دغه وخت په لیکونو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف لیکل عادت وو او په هغه لیک کې د اسمحان نوم هم په صراحت سره ذکر شوی دی. مگر دغه لفظ او عبارت چې محترم ډاکټر حمید الله ذکر کړی دی ممکن دا د هغه لیک لفظ او عبارت وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسحمه تر مرګ وروسته د هغه خلیفته ورلېږلی وي. نو ځکه په دغه لیک کې د اسحمه نوم هم نه دی ذکر کړی. خو بیا هم دغه ترتیب د پاره کم قطعی دلیل نشته بل دې څخه چې دغه رسالو د لفظ او عبارت څخه ځینې داخلي دلایل په لاس راتلای شي. ورونو معافي غواړم تاسو په هیڅ چې ما ولې دغه لیک د لفظ او عبارت څخه دونه اوږده سلسله جوړ کړه. کېدلای شي چې دغه موضوع مې په مختصر ډول سره بیان کړی وای. مگر څرنګه چې ما مخکې هم ویلي و چې دغه فتې یا کتاب د مختلفو سویو خلق اوري یا مطالعه کوي او هلته داسې طالب علمان شته چې د یوې موضوع پوره څېړنه غواړي نو ځکه دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیان کړل شو چې د هر چا مراعات شوی وي. تاسو په هیڅ چې داسې کسان هم شته چې د یوې موضوع د تحقیق د لپاره پوره کال یا تر هغه زیات څېړنې کوي او په دغه بحثو سره د هغو تنده وبکیږي. په هر صورت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک د عمرو ابن امیه الضمری په واسطه نجاشي ته ورسېدی. نجاشي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی او پر سترګو یې کښېښاوه. د خپل تخت څخه راکښته شو او پر ځمکه کښېنستی او د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ پر لاس ایمان راوړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې بل لیک ولیکي چې په داسې ډول سره وو: بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د نجاشي اسحمه د طرفه
سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو اما بعد. یا رسول الله، ستا هغه لیک و ما ته راورسېدی چې په هغه کې دی د عیسی علیه السلام حال ذکر کړی وو. د اسمانو او مځکې په رب مې دی قسم وي چې عیسی علیه السلام تر هغه هیڅ زیات نه دی چې تا ذکر کړی وو. هغه هم داسې دی لکه تا چې فرمایلی و، او موږ په هغه شی پوه وو چې تا موږ ته رالیږلی و، یا موږ په هغه شی وپوهېدو چې ته د هغه د پاره موږ ته رالیږل سوی، او موږ ستا د اکا د زوی او ستا د اصحابو عزت وکړي، او زه دا شاهدی ادا کوم چې ته د الله رسول یې، صادق او مصدوق یې، او ما ستا سره بیعت کړی دی، او ستا د اکا د زوی سره مې بیعت وکړي، او د پر لاس و الله رب العالمین ته تسلیم سوم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجاشی څخه دا غوښتي و چې جعفر رضی الله تعالی عنہ او د سره په حبشه کې مهاجر مسلمانان ورته راولېږي. نو نجاشی دغه نفر په دوو کشتیو کې د عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنہ سره ورته راولېږل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیبر کې وو، دوی ورورسېده، او نجاشی د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې د تبوک تر غزا وروسته وفات شو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې د غائب لمنځ پر ادا کړ. کوم وخت چې نجاشی رضی الله تعالی عنہ وفات شو، د پر ځای بل پاچا کښینستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه ته هم یو بل لیک ورولېږي. خدا نه ده معلومه چې هغه مسلمان سو کیا. دا هغه نجاشی رضی الله تعالی عنہ چې د اسلام قسم په خواله درته کړی ده، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار بیا قاصد ورولېږي چې د پر اسلام تاکید وسی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا و کسرا ته لیک ولېږي چې دغه لیک د رسولو د پاره عبد الله ابن حذافه السهمي خوش او انتخاب کړي چې دغه لیک هم ساتل شوی دی، مګر په خپل هغه لیک نه دی موجود، ځکه هغه لیک کسرا سرکی، خو د لیک مضمون یې موجود دی. په دغه وخت کې د فارس د پاچا نوم پرویز وو چې لقب یې کسرا وو. نو دغه لیک عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ یوړي، او هلته په خپل وکسرا ته ووایه چې د ترجمان د طرفه ترجمه کړي، او لیک داسې لیکل شوی وو: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت اسم المجوس عليك. خو کوم وخت چې لیک فقط دون ورته وویل سو من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، کسرا فورا په قهر سو. لیک لا پورا ندی ویل سوی، کسرا په غضب سو، په تکبر او غرور سره وویل زما د رعیت څخه یو خوار مریی خپل نوم زما تر نامه د مخلیکی، او وای من محمد الى كسرى، د باید لیکلی وای الى كسرى من محمد. دا غرور او تکبر وو. لیک پورا ونه ویل سو چې د قاصد د لاس څخه واخیستی چیرې او ټوک ټوک یې کی. کوم وخت چې دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی، نو یې فرمایل الله جل جلاله دی د پاچهي ور ټوک ټوک کی. ورونو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع په یاد ولري. بیا به د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سیرت کې وویني چې د کسرا پاچهي څنګه ټوک ټوک سو،
او په 14 کال کې 14 پاچاهان مړه رد او بدل شو. اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې څه وکړه؟ څنګه چې بازان د کسرا د طرفه په یمن کې والی وو او دا قصه مو مخکې درته کړې ده چې د فارس حکومت څنګه و یمن ته داخل شو او یمن یې د ځان مستعمره وګرځول. هغه قصه به مو په یاد وي ان شاء الله. نو کسرا و دغه خپل والي ته چې بازان نومېدی لیک ولېږي او په لیک کې ورته ولیکل دغه څوک چې په حجاز کې پیدا شوی دی او د نبوت دعوه کوي ستاد طرفه څخه یو دوه قوي نفر ورولېږه چې ماته راولي. بازان هم د خپل نفر څخه دوه نفر اختیار کړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د یو لیک سره ورولېږل چې په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کاوه چې دغه دوه نفر سره ما تراسه چې وکسرا ته دی ورولېږم. دغه دوه نفر مدینه منوره ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل شاهین شاه یعنی د پاچاهانو پاچا کسرا بازان ته امر وکي چې تا ته یو څوک تر ولېږي او تا کسرا ته ورولي او بازان مشت تا ته راولېږلو چې را سره ولاړ سي. نو اوس ته بازان ته تسلیم سه چې هغه دی بیا کسرا ته ولېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکي او وی فرمایل تاسو اوس ولاړ سئ استراحت وکي او سبا بیا ما تراسي چې تاسو د غوښتنې جواب درته وایم. ورونو د فارس ټول خلقو و کسرا ته رب وایه او دا عقیده و چې د کسرا په کورنۍ کې الهي نسب سته العیاذ بالله. نو خود و کسرا ته رب ویل او رب یې باله. سبا چې هغه دوه نفر د جواب اوریدلو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه چې د شپې 9 ساعته تیر شوی و ستا رب کسرا وواجه. ابن سعد رحمه الله وایي دغه شپه د سیشنبه شپه او د هجرت د 9م کال د جمادی الاول 11 تاریخ او په دغه شپه الله عز وجل د کسرا زوی چې شیروی نومېدی پر کسرا مسلط کړي او خپل پلار یې ووشي. هغه نفر وویل ته په هیڅ چې ته څه وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو زما د طرفه بازان ته ووایست چې نن شپه ستا رب پرویز زما د رب په اراده د هغه د زوی شیروی د طرفه ووجل شو. د بازان نفر وویل چې هغه نن شپه وجل شوی وي نو تاسو خبر څنګه راغلی؟ د فارس څخه تر دغه ځای په یو میاشت خبر را رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه الله جل جلاله خبر کړم. هغه ویل ستا دغه جواب دی؟ آیا دغه شی و پاچاته ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو زما جواب دغه دی او بازان ته دغه خبر وروړي او ورته وایست چې زما دین او سلطه تر هغه ځای ورسیږي چې د کسرا پاچاهي رسیدلې ده او ورته وایست که مسلمان سوی دغه چې ستا تر لاس لاندې دي دغه به درکم او پر دغه خپل قوم به پاچا پرېږدم. نفر هم بیرته یمن ته ولاړ او بازان ته دغه خبر ووایه. بازان په تعجب کې شو چې دا څنګه جواب دی او تر دغه وخت و یمن ته د پرویز د وجل کېدو خبر نور رسیدلی. بازان ویل دغه خبر یې په کوم شپه تاسو ته ووایه. دوی هغه شپه ور وشول. بازان ویل تر هغه به انتظار کوو چې موږ ته څه خبر را رسیږي. خو واقعا هم په دغه وختو کې چې د کسرا لشکرو د قیصر په مقابل کې بد ماته خوړلې و هلته په پارس کې د کسرا پر ضد د خپل کورنۍ د طرفه څخه یو لوی انقلاب شروع شوی و. څو په دغه شپه چې د سیشن به شپه او د هجرت د 9م کال د جمادی الاول 11 د کسرا زوی شیروی خپل پلار وواژه او پاچاهي پر خپل نامه اعلان کړ. پس له لږ شپو څخه و یمن ته د شیروی د طرفه لیک را ورسېدی
چې بازان ته د خپل پلار د وژلو سبب او تاریخ لیکلی او دا یې هم ورته لیکلی و چې هغه څوک چې د هغه په باره کې زما پلار لیک درلېږلی وو په هغه اوس کار ملري ترڅو زما امر درسیږي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موضوع تر امر ثانی پورې معطله کړ. او دا هغه شپه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلی و چې نن شپه دلته نو بازان وویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بازان مسلمان سو او هغه فارسیان چې په یمن کې د بازان سره و هغه هم مسلمانان سو. په دغه ورځ بازان اعلان وکړي چې موږ د فارس په عوض د مدینه منورې د حکم تابع یو. نو یمن د مسلمانانو د امر تابع سو. دا هغه معلومات و چې اسلام څنګه و یمن ته داخل سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنہ پلاس و منذر ابن ثابت چې د بحرین امیر او پاچاو لیک ورولېږي چې په هغه لیکيه و اسلام ته دعوت او ورونو. هغه وخت بحرین یوازې دغه اوسنۍ بحرین نه بلکې موجوده بحرین او د احسا یا احسا ټوله منطقه پکښ داخله و. دغه ټوله منطقه ته بحرین ویل کېده. دغه لیک هم د تاریخ په کتابو کې موجود دی. لفظ او عبارت یې هغه د کسرا د لیک سره یو شی دی. څنګه چې منذر ابن ساوی عاقل او هوشار سړی وو نو یې د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنہ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې ډېری پوښتنې وکړه او علا هم پوره جوابونه ورته وویل. حتی د نجاشي په اسلام یې خبر کړي. د بازان د اسلام حال ورته ووایه او هغه نوري لوی لوی قبیله چې اسلام ته داخلي شوی وي لکه خزاعه او داس نوري د هغو په اسلام یې خبر کړي. اول اسلام په ټوله جزیره العرب کې نشر شوی دی. دلته نو د منذر ابن ساوی وزړه اسلام داخل سو او د بحرین پاچا هم مسلمان سو. بیا خپل قوم هم و اسلام ته دعوت کړي. ځینې مسلمانان سو او ځینې اسلام رد کړي. نو منذر رضی الله تعالی عنہ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولیکل اما بعد یا رسول الله ما استالک د بحرین و اهل ته وایه ځینې اسلام خوښ کړي او پکښ داخل سو او ځینو رد کړي. څنګه چې زما په مځکه کې يهود او مجوس ستا د هغو په باره کې ستا امر راته بیان کړه چې هغه څه ورسره وکم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتولكل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى منذر بن ساوي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذا الله عز وجل در پیادوم او هر هغه څوک چې نصيحت کوي په حقیقت کې هغه خپل ځان ته نصيحت کوي یعنی ګټه ودته رسیږي او هر هغه څوک چې زما د قاصد اطاعت کوي او د دوی د امر متابعت کوي هغه زما اطاعت او متابعت کوي. کچا و دوی ته نصيحت وکي هغه ما ته نصيحت وکي او زما قاصدانو ته په خیر سره یادولې او زه وتاته ستاده قوم شفاعت کوم. و مسلمانانو ته هغه څور پرېږده چې دوی پر هغه اسلام راوړی دي. که ګناهکاران د ګناهو څخه توبه وباسي توبه یې قبول کړه او ته چې تر کومه وخت پورې د اصلاح کارونه کوي موږ تا د خپل کار څخه نه معزول کوو او هر هغه څوک چې پر يهودیت او مجوسیت پاتوي پر هغو جزیه کښېږده. اوس نو د بحرین هغه کسان چې و اسلام ته نسو داخل پر خپل يهودیت او مجوسیت پاتسو د بحرین پاچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر پر هغو جزیه کښېښول. په دې ډول سره بحرین او د هغه شاوخوا د اسلام د امر تابع سو. دغه د حدیبیه د صلح په موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا ته پرلپسې لیکونه لېږل او خلق یې د یو الله جل جلاله و عبادت او د اسلام دین ته دعوت ول.
همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجر ابن امیہ المخزومی رضی الله تعالی عنہ پلاس د یمن پاچا و حارث الحمیری ته لیک ورولېږي چې دغه حارث د یمن د یو څه حصے پاچاو، ځکه یمن په هغه وخت کې هم پر دوه حصے ویشل شوی وو، چې یو حصہ د فارسیانو په لاس کې و چې بازان یې امیر او پاچاو او بیا مسلمان سو، او یو څه حصہ د دغه حارث تر امر لاندې و. خو حارث ته د لیک پر رسیدو سره ډیر قهر او غضب ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې نکي قبول. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سلیط ابن عمرو العمری رضی الله تعالی عنہ پلاس یو لیک وحوزه ابن علی حنفی ته ولېږي چې د یمامه مشر او پاچاو. یمامه د جزیره العرب په مابین کې ده او دلته د بنو حنیفه قبیله اوسېده چې دغه قبیله په جزیره العرب کې هغه ډیره لو قبیله و او دغه قبیله مشر او رئیس حوزه ابن علی و. حوزه سلزره جنگی نفر درلوده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه حوزه ته لیک ورولېږي چې داسې ورته لیکلی و: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حوزه ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك. سلیط رضی الله تعالی عنہ چې دغه لیک وحوزه وروړي. حوزه معلومه و چې اسلام ورځ په ورځ غالب کیږي، نشریږي او ډیریږي. نو یې د سلیط ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ شهر کلی وکي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې لیک ولیکي چې هغه داسې و: دا څونه ښه او شایسته دین دی چې ته خلق ور دعوتوي او عربو ته هم زما مقام او درجه ور معلوم دي. نو ته ماته په امر کې یو څه حصہ راکه چې زه دې متابعت وکم. او سلیط رضی الله تعالی عنہ ته هم ښه لباس او هدیه ورکړه. سلیط رضی الله تعالی عنہ هم ټول شیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړه او د خپل سفر په حال یې خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د حوزه لیک ووایه نو یې وفرمایل چې د مځکې یو ټوټه را څخه وغواړي ور به نکم. دی او هر هغه څه چې د په لاس کې دي نفتی دي سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه د فتح څخه راغلی، جبرئیل علیه السلام خبر ورته راوړي چې حوزه مرسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل مگر یمامه په هغه کې به یو کذاب پیدا سي چې د نبوت دعوه وکوي او تر ما ورسته وجل کیږي. یو د اصحاب کرامو څخه وویل: یا رسول الله څوک به وجنه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: ته او ستا ملګری. چې داسې هم وسوه. په یمامه کې مسیلمه الکذاب پیدا سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د مسلمانانو په لاس ووجل سو. نو حوزه د یمامه پاچا د دنیا تمع وکړه. د اسلام قبلول د صدق او ایمان په سبب نه و، بلکې تمع پکې پیدا سو. دلی د چې اسلام نشریږي نو یدا امید پیدا سو چې پر مسلمانانو خلیفہ وي، خو نتیجه هغه سو. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمان و پاچاته د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ پلاس لیک ولېږي. د عمان دوه پاچاهان و چې دواړه ورونه و، یو جعفر او بل عبد نومیدی چې د جلندی زامن و. دواړه ورونه په شراکت د عمان پاچاهان او رئیسان و چې هغه لیک داسې لیکل شوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جعفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. یعنی زه تاسې دواړه و اسلام ته رابولم، مسلمانان سي چې سالم پاتې سي. زه و ټولو خلقو ته رسول الله یم چې ژوندي انسانان د الله جل جلاله څخه وبېروم، او پر کافرانو باندې قول د عذاب حق او صادق سي. که تاسې په اسلام سره اقرار وکړئ، تاسې به پر خپله پاچاهي پرېږدم، او که مو د اسلام څخه انکار وکړئ، ستاسې پاچاهي زائلېدونکې ده. اسان به ستاسې مځکه تر پښو لاندې کړي، او زما نبوت به ستاسې پر ملک ښکاره او غالبه سي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لیک د رسولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړي. اوس نو د مدینې منورې څخه تر عمان پورې ډیره زیاته لار ده، خاصتا چې په لار کې هغه ربع خالي هم شته چې وچ دشت دی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مستقیم عمان ته نه ولاړی، اول و احساء ته ولاړی چې بحرین دی، او بیا د هغه ځای څخه پر خلیج ورهیسو څو عمان ته ورورسېدی. نور قاصدانو چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی، مستقیم به هغه پاچا ته ورغله، مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې ډیر هوښیار او ذکی سړی وو، داسې ونه کړه، بلکې څو ورځې په عمان کې تیر کړه او پاچا ته نه ورغلی. د دغه دوه پاچاهانو د حالاتو او خویو پوښتنه کوي، د طبیعت او اخلاقو پوښتنه یې کوي، چې شي خوښ چې شي ناخوښ دي، د چې شي څخه بیریږي او په چې شي خوشاله کیږي. څو په پوره تفصیل سره د دوی معلومات ځان ته حاصل کړي، او دا یې هم وسنجول چې په کومه طریقه سره به دوی اسلام ته دعوتوم. دا معلومات هم وکړه چې په دوی دوه ورونو کې کم یو حلیم او نرم دی چې ژر نه په قهر کیږي. نو دا ورته معلومه سوه چې کشر ورور چې عبد نومیږي تر جعفر پوست او حلیم سړی دی. نو یې د عبد د ملاقات غوښتنه وکړه. اوس به قصه په خپله و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو. عمرو رضی الله تعالی عنه وایي، د مدینې منورې څخه ووتم څو و عمان ته ورسېدم، نو مې هلته د عبد د ملاقات اراده وکړه، ځکه په دوه ورونو کې دی حلیم او د پاسته طبیعت خاوند وو. نو ورغلم او ورته ومې ویل چې زه تا او ستا ورور ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یم. عبد ویل، زما ورور په عمر تر ما ډیر او په پاچاهۍ کې تر ما د مخه دی، زه به دې هغه ته ورولم چې دغه ستا راوړی لیک ووایي. او بیا یې راته وویل، ته و چې شي ته موږ دعوتوې؟ ما ویل، زما دعوت و الله وحده لا شریک له تدی، بیل الله به بل د هر شي عبادت پرېږدي، او دا شاهدی به ادا کوي چې محمد د الله بنده او رسول دی صلی الله علیه و آله وسلم. عبد ویل، یا عمرو، ته د خپل قوم د یو سردار زوی، ستا پلار څه وکړه؟ موږ د هغه متابعت کوو. ما ویل، هغه مړ سو او پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان نه راوړي، او زما دا خوښه وه چې کشکې مسلمان سوی وای او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې کړی وای، او زه هم تر ډیره وخته د ده پر رایه وم څو الله جل جلاله و اسلام ته هدایت کړم. عبد ویل، د کومه وخت څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت اختیار کړی دی؟ ما ویل، د دغه نږدې وختو څخه. عبد ویل، چیرې مسلمان سوې؟ ما ویل، د نجاشي سره. او د نجاشي د اسلام قصه مې هم ورته وکړه چې هغه هم مسلمان سوی دی. عبد ویل، نو د هغه قوم څه ورسره وکړه او د ده پاچاهي څنګه سوه؟ ما ویل، هغو قبول کړي او د ده متابعت یې وکړي. عبد ویل، رهبان او اساقفه هم د نجاشي متابعت وکړي؟ ما ویل، هو. عبد ویل، یا عمرو، پر خپلو خبرو دې پام کوه، په سړي کې بل داسې بد او رسوا کوونکی خوی نسته لکه درواغ. ما ویل، نه ما درواغ ویلي دي او نه زموږ په دین کې درواغ حلال دي. بیا عبد وویل، زما په خیال چې هرقل د نجاشي په اسلام نه دی خبر سوی. ما ویل، یا،
بلکې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو. عبد ویل ته څه پوه او خبر سوې چې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو؟ ما ویل نجاشي و هرقل ته د کاله یو څور کول. کوم وخت چې نجاشي مسلمان سو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړ نو یې وویل یا والله که هرقل د کاله یو درهم را څخه وغواړي هم به ور نکم. و هرقل ته دغه د نجاشي خبره ورسېده او د هرقل ورور نیاق و هرقل ته وویل آیا ته هغه ستام رایې پرېږدې چې وتا ته اوس هغه کلنۍ مصرف نه درکوي او بیل ستاده دین یې بل نوې دین اختیار کړی دی؟ هرقل ورته وویل یو سړی وو یو دین یې خوښ سو او هغه د ځان لپاره اختیار کړي نو زه څه وکم؟ او په والله که زه پر خپل پاچاهي نه بیرېدلای ما به هم داسې کړی وای لکه د چې وکړه. عبد ویل پام دې سته چې ته څه وایې؟ ما ویل په والله رښتیا درته وایم. عبد ویل شه دا راته وایه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلق په چی امر کوي او د چی څخه منع کوي؟ ما ویل د الله جل جلاله په طاعت امر کوي او د هغه د معصیت او نافرمانی څخه منع کوي، په نیکی او صله رحمی امر کوي، د ظلم او تجاوز، د زنا او شرابو، د بوتانو او د صلیب د عبادت څخه منع کوي. عبد ویل دغه د دعوت څونه ښه دعوت دی، که زما ورور زما سره موافقه وکي موږ به دواړه ودته ورسو، پر دبه ایمان راوړو او تصدیق به وکړو. مګر زما ورور پر خپل پاچاهي بیریږي، وایي پاچاهي به مې د لاسه ووځي او زه به دغسې پاته سم. ما ورته وویل که د ورور اسلام قبول کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر خپل قوم پاچا پرېږدي چې د اغنیاو څخه به زکات او صدقه اخلي او پر فقیرانو به ویشي. عبد ویل دا خو ډېر ښه کار دی، مګر صدقه څه شي ده؟ ما په مالو کې د اسلام په هغه فرض سوي زکات خبر کړي تر څو چې د اوښانو و زکات را ورسېدم. عبد ویل یا عمر آیا زموږ څخه هغه حیوانات هم اخیستل کیږي چې د شتي درخت خوري او اوبه څښي؟ ما ویل هو. د ویل والله زه فکر نکوم چې زموږ قوم دی د دغه کار اطاعت وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه څو ورځې د حالت ورته پاته سوم او د زما ټولې خبرې و خپل ورور ته ورسولې. څو ورور یې جعفر زه یو ورځ وروغوښتم او زه هم ورغلم. په دروازه کې دروازوانانو تر اوږو ونیولم، ویل چیرې ځې؟ جعفر ویل پرېږدي. هغو پرېښولم. زه د دو مجلس ته ورغلم، غواړم چې کښېنم. حاضر باشانو و ناستې ته نه پرېښولم. ما و جعفر ته وکتل. د ویل خپل حاجت دې ووایه. ما هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهر سوی لیک ورکړ. جعفر یې مهر خلاص کړ او لیک تر اخره ووایه، بیا یې لیک و خپل ورور عبد ته ورکړ. هغه هم لیک ووایه، مګر ما ولید چې ورور یې تر ده نرم او پوست وو. نو هغه پوښتنه راڅخه وکړه چې قریشو څه وکړه؟ ما ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړي، یا دا چې دغه دین یې خوښ وو په خپل اختیار کوي، یا د توري په زور تابع سو. د ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره نور څوک ملګری دي؟ ما ویل هغه خلک چې اسلام یې خوښ سو او تر نورو ادیانو یې اختیار کوي، اسلام یې په خپل عقل سره وپیژندي، سره د هدایت د الله جل جلاله چې دوی یې پوکړه چې دوی په ضلالت او گمراهی کې و. یعنی الله جل جلاله دغه توفیق ورکړي چې حق او باطل یې وپیژندل. او ماته په دغه منطقه کې بیل تاسو خپل څوک نه دی را معلوم چې پر خپل دین دی پاتې وي. او کته نن ورځ مسلمان نشي او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ونکړي، ستام ځکه به د مسلمانانو د اسانو تر پښو لاندې سي او ستا کښتونه به ټول نیز او نابود سي. نو مسلمان سه چې سالم پاتې سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر خپل قوم امیر پریږدي. ستا منطقه ته به نه انسانان او نه اسان راځي، یعنی لشکر به نه درته راځي. جعفر ویل نن ورځ مهلت راکه او سبا راس. د څخه ولاړم او بیا د ورور عبد ته ورغلم. عبد راته ویل یا عمر
زه ګمان کوم چې ورور به مې مسلمان سي که پر پاچهي ونه بیرېدی. خیر دغه ورځ تېره سوه او سبا وجیفر ته ورغلم، خو دروازوانانو اجازه را نه کړه چې ورسم. بیرته ورور عبد ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه ستا ورور ته نور پرېښولم. عبد وجیفر ته وروستم. جیفر راته ویل ما په هغه شي کې فکر وکړ چې تا ورته دعوت کړم. ستا د دعوت معنا دا سوه چې زه تر ټولو عربو ضعیفه یم. کمی ودغه سړی ته چې مقصد دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو، کمی ودغه سړی ته ټول هغه شیان ورکړه چې زه مالک یم، نو د آسان دلته ناراضي. مګر هو دا دې هم در معلومه وي کله د لشکر دلته راغلی داسې جنگ او مقابله به وویني چې د هغه نورو جنگو چې د کړي دي په مثل بنوي. ما ویل په هر صورت زه د دې ځای څخه سبا ځم. کوم وخت چې زما د تلو یقین سو نو هغه عبد ورور یې د سره ګوښه سو او ورته ویل موږ باید د هغو کسانو څخه نسو چې د صلی الله علیه و آله وسلم مقابله کړې ده او هر چاته چې قاصد ورلېږلی دی هغه یې دعوت قبول کړی دی. کوم وخت چې سهار سو ماته نفر را ولېږي او دواړو ورونو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړي او ماته هلته د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي. محترم ورونو پاته قصه به او نور بحث به پر راتلونکي 10 پته کې واوري ان شاء الله تعالی. والسلام.